جی د ژغ کتین کې دا وخت موجود په جنوبي وزیرستان ونه په بایپاس روډ باندې دا هغه روډ ده چې په دا بندو په ساوینه ګاډي ویلوړ وي د افغانستان نه تلل کورتوی مول وړ او ځنې د ښار تلل کورتوی مول وړ او نن دغه روډ ډېر زیات خړ دی او ان د ویله دا خړ دی بارډر باندې درېیمه چې د بارډر په باره کې موږ د تاجر برادري نه پوښتنه وکړي چې دې ته څومره نقصان دی او عوام ته څومره نقصان دی د بارډر د بندولو د وجې نه. تو نوم څه دی؟ زما نوم سابیل خان دی. او دا څومره مول دی د توسې سره؟ مو سره تقریبا 14,000 کاټن مول یشته. او دا 14,000 کاټن چې دی دا کې توس ته څومره نقصان دی لکه موږ وکتله د ایکسپایري ډیټ ډېر زیات رانږدې دی. تقریبا 37 लाख روپۍ نقصان دی خالي کې په سودا کې. او توس چې کوم ګورنمنټ د دغه مطالبات څه کې همیشه ګورنمنټ نه دغه مطالبات وکنه چې برای مهرباني په ټولې لیارې باندې مولینا خلوصتي ټولې لیارې د دویر د شي اجازهات ورکړل شي کنه موږ د حکومت نه د مطالبات وکنه چې موږ ته د اجازهات وکړو. آنګرآډه بارډر چې بند شوی دی تقریبا 2 میاشتو شي چې دا مول یشته د ټیم تیریږي یا تقریبا 9 دن په پوتې دي دا تقریبا 13-14 کاټن می سره یشتي دا ځای کیږي په دا کې چې کوم ځنه مول یې دی هغه ځای شوی نه دی. میش د حکومت نه دا درخواست کی سوال کی چې دا میش ته اجازهات راسکو چې دا مول میش کراس کی. په لاک ډاون کې نرمي روغلا پیرا پاکستان کې پونه کې نرچی او دغه واجب نه نه میش رضات او ریجر وړي وي چې وای به سي دا د ار صاحب د غرنګ افغانستان ته ولج د ار صاحب د غرنګ ویلور دی په میش ووشل ار صاحب په ترخم باندې ترخم خلوص چامن خلوص خالی ونه باندې میش سره په کروڑاوي مولینا ایشتي چاول ایشتي شوده ایشتي مختلف سامان ایشتای دا میش د رمضان د پور افغانستان د پور وړای او بډرینا شول باند او وس چامن ترخم خلوصتي او میش حکومت دا اپیل کی چې د میش آنګرآډه بارډر میش ته خلوص کو. میش سره مولینا ایشتي اچار دي چې ارزوی کې وخت سے اچار دي دا د میش سره تقریبا 30,000 کاټن مول بلکې دا وره 12 لاري مول دی د مو سره نری دغه میش د وسه پره چې کوم پرې ژاکر وړی دی دا د ونه د پوره خو چې ډېرې وي یوه لارې دوې لارې کافي دي دا علاقه خو نه ده د ونه میش دار وړي دي د افغانستان د پوره افغانستان لیارې په میش پسې باندې او یغه وجه نه میش ته مولینه دولت ایشتي میش ته په کروڑاوي نقصان دی او نن دوش پړه سم رژا چې د رژا تیرا شي په رژا نه باندې څوک څه کوي اچار نری دغه پوره میش د افیل کی چې افغانستان لیاره ته خلوص وکړه مهرباني وکړه. جی د ژغ کتین کې توس د تاجر برادري خبرې واورېدې چې دې ته څومره تکلیف او د څومره نقصانات وشول ویسو میش چې کوم ډرایورون دي یعنې چې د افغانستان ته د ګوډ ټرانسپورټ دی د افغانستان ته سمندي نه وړي موږ د دې سره خبرې وکړي چې دې ته څومره تکلیف دی او د څه مطالبات میاشت تقریبا کېږي چې د میش په دانه د مخه خپله کومي لانجه وه او تقریبا 15-16 میاشتې میش خپله لانجه وه هغه لانجه چې میش څنګه حل کړله میش وایي وپرې چې په بارډر باندې ووښتلې په میش باندې دا هغه وشه چې صابونه بل ارز بارډر بند کیږي هغه میش لارۍ په بارډر کې خالی کړل واپس وروښتلې یا مخ خپل دوه لارۍ دي یا دغه لارۍ دوی و بل لارۍ سوره دو په بارډر باندې د یغه د کاغذ لارۍ دو ورو دغه 1,50,000 روپۍ موږ څه کښتا او هغه لارۍ مثال په کښتینه باندې میش کړی دی میش بالکل تباہ او بربود شولې اول خو د میش ګیلا نه و په دا واجه چې ټول پاکستان باندې و ټول بډرینا باندې وي ویس خو میش ته دا ګیلا داریږي چې چامن خلوص دی ترخم خلوص دی او د میش بارډر د میش سره دمره ظلم زیاتی په کومه وجه باندې شي چې د میش دا ګاډي لوړ دي په دا بارډرینا باندې هغه رساغون باندې ویس ګوښه د میش بارډر باندې د انور خلوص دي پلاکینا خلکو له سوردا یله سوردا د شپریز د خلک یله کورینا دلته دی اپوسی سوردی چې پوسی دی ایلتا سوردی میر حکومت دا سول کی دا پیل کی ورته چې میشته د لښ نارمي جوړه کو چې دا خلکو وړي هغه خلکو وړي او دا د ترانسپورټ او د تاجر برادري او د عام عوام خبره د واحد مطالبه دا و چې ګورنمنټ نه میشته چې کوم د آنګرآډه بارډر د کلاو کی کیمرامین وزیر سره سعيد وزير ژغ نیوز وانه.